صاحب د ټولو ملګرو ډېره مننه کوم د دې د مننې خو راسره الفاظ نشته خو چپ خیم او یو ځل بیا د زړو زوړ ملا د زړو ته راووسه ځکه چې نوي خلاصې مثل درې شعرونه دي د غزل نه مخکې چې مې کله سوي زړه باندې لاس کېښود چې مې کله سوي زړه باندې لاس کېښود یار مې کلک راته په خوله باندې لاس کېښود چې مې کله سوي زړه باندې لاس کېښود یار مې کلک راته په خوله باندې لاس کېښود ما او یار دنیا ته ځکه ملامت یو ما او یار دنیا ته ځکه ملامت یو هغه ما ما هغه باندې لاس ما او یار دنیا ته ځکه ملامت یو هغه ما او ما هغه باندې لاس کېښود او اخري شعر یې دریم چې په پښتون خاطر مې غاړه ورته ورکړه پښتون خاطر مې غاړه ورته ورکړه چې غلیم راته اوږه باندې لاس دا شعر بیا ووایه که پښتون خاطر مې غاړه ورته ورکړه چې غلیم راته اوږه باندې لاس ډېر لوړ شعر دی چې د بام خبرې کېږي د ګلپام خبرې کېږي چې د بام خبرې کېږي د ګلپام خبرې کېږي د دې کلي په حجرو کې هر ماښام خبرې کېږي د یو ښه سړي په سر خو چېرته بل سړی یاد نه شو د یو ښه سړي په سر خو چېرته بل سړی یاد نه شو خو د یو سړي په بدو د ټول قام د یو ښه سړي په سر خو چېرته بل سړی یاد نه شو خو د یو سړي په بدو د ټول قام دا سبب دی چې به مونږه چېرته مینې ته پرېنږدي دا سبب دی چې به مونږه چېرته مینې ته پرېنږدي چې زما او ستا په منځ کې د الزام خبرې کېږي دا سبب دی چې به مونږه چېرته مینې ته پرېنږدي چې زما او ستا په منځ کې د الزام خبرې کېږي د زړګو خبرې داسې په تادۍ کله ختمېږي د زړګو خبرې داسې په تادۍ کله ختمېږي مړه راشه چې لږ کښېنو په ارام خبرې د زړګو خبرې داسې په تادۍ کله ختمېږي مړه راشه چې لږ کښېنو په ارام خبرې کېږي او که ګودر او چنار نشته د حالاتو تقاضا ده ګودر او چنار نشته د حالاتو تقاضا ده خو د مینې په قصو کې مدام خبرې کېږي اخري شعر دی چې نن به بل مین په دار کړي په دې کلي کې جاویده نن به بل مین په دار کړي په دې کلي کې جاویده خلق بیا ټولګي شو جاویده او خبرې کېږي صدر صاحب په اجازت باندې یو شعر بل وی دا مطلب دا یو کوم غزل دی خو د مزګرو نه دی اورېدلی ډېر چې د حالاتو ناکړدو په مخ سپېړې راکړې چې د حالاتو ناکړدو په مخ سپېړې راکړې خپلو پردی کړمه پردو په مخ سپېړې راکړې او په دې دوران کې چې مې څوک د زاهدان بللي په دې دوران کې چې مې څوک د زاهدان بللي څه زما فکر څه هغو په مخ سپېړې راکړې چې د احساس په آینه کې مې خپل جاج اخیستو چې د احساس په آینه کې مې خپل جاج اخیستو د وخت بې خونده تقاضو په مخ سپېړې راکړې او یوازې ستا بې روخي نه ده خو زړګي یې که نه یوازې ستا بې
ډېرو کې نه ده خو زړګي یې که نه په ژوند کې ډېرو معمو په مخ څپېړې راکړې مننه شعر دی چې د عشق په هکله مو وطن کې روایات داسې دي واه عشق په هکله مو د عشق په هکله مو وطن کې روایات داسې دي چې روغ سکړې لیونو په مخ د عشق په هکله مو وطن کې روایات داسې دي چې روغ سکړې لیونو په مخ څپېړې راکړې ډېر ښه ستا د یادونو سلسلې سوې چې خوږه اشنا ستا د یادونو سلسلې سوې چې خوږه اشنا تمام شپه شوګیرو په مخ څپېړې راکړې اخري شعر دی پښتون ولس ته به پیغام د بیدارۍ ورکوو پښتون ولس ته به پښتون ولس ته به پیغام د بیدارۍ ورکول که ما جاوید ته یې هر څوک په مخ څپېړې